د بریالیو کسانو تر شا د ملاتړ نه لیدونکی لاس. آدم سمیت په اقتصاد کې ډیر کتابونه لیکلي او ډیر تیوریګانې یې وړاندې کړي دي. یوه تیوري دا ده چې دی وایي چې اقتصادي معاملې په بازار کې په نامرئي یعنې په نه لیدونکې بڼه یو له بل سره تنظیمیږي. تاسو به د ډیرو کسانو خبرې اورېدلې وي چې پلانکی شخص نن ورځ چې شتمن شوی دی یو وخت ډیر غریب و. پلانکی شخص چې نن ورځ په ورزش کې یو ستوری دی هغه له صفر څخه پیل وکړ او هیڅ څه یو وخت نه درلودل. پلانکی کس چې نن ورځ ډیر مشهور دی، ډیر شتمن دی، ډیر څه یې ترلاسه کړي دي، یو وخت یې هیڅ نه درلودل، د هیڅ چا ملاتړ نه درلودلو او هیڅ پیسې نه درلودلې او نن ورځ یې دغه ځای ته ځان راورسولو او تاسو هم همدغه کار پیل کړی. لومړی دا پوښتنه کوم چې آدم سمیت که چیرې د بېګا ډوډۍ نه لرلی د کولی شوی چې په اقتصاد کتابونه ولیکي؟ د کولی شوی چې اقتصادي تیوریګانې وړاندې کړي؟ ځواب مو نه دی. یعنې د بېګا لپاره هغه ته چا ډوډۍ پخوله؟ ځواب یې معلوم دی چې خپلې مور یې. یعنې ډېر کسان چې نن ورځ شتمن شوي دي، نن ورځ یو څه لري، که هغه لیکوالان دي، که هغه ورزشکاران دي، که هغه میلیونران دي، هر څوک چې دي هغوی د ملاتړ یو نه لیدونکی لاس درلودلو. هغه کسان چې تاسو ته انګېزه درکوي هغوی د سکې یو طرف دغه داستان یو طرف تاسو ته بیانوي، یو لوری تاسو ته ښیي، دغه بل لوری چې هغه کوم ملاتړونه درلودل یعنې نه لیدونکي ملاتړونه هغه تاسو ته نه ښیي. وګورئ نن ورځ اسلامي عالمان امام ابو حنیفه تاسو په پام کې ونیسئ، څومره خدمت اسلام دین ته کړی دی. که چیرې ده د خپل بېګا لپاره ډوډۍ نه درلودلی، که چیرې ده اصلي موخه دا وه چې خپل ځان دپاره ډوډۍ پیدا کړي، آیا ده کولی شوی دغه دومره خدمتونه ترسره کړي؟ نه شوی کولی. بله پوښتنه تاسو ته، ډېر کسان دي چې شتمن شوي دي، ډېر څه یې لاسته راوړي دي، د هغوی کورنۍ هم شتمنې وي، خو هغه کورنیو د دوی سره مرسته نه ده کړې چې دوی هغه ځای ته ورسیږي. د دې په هکله بیا موږ څرنګه ځواب ورکړو؟ وګورئ هغه کسان چې کورنۍ یې هم شتمنه وه، دوی د هغې ملاتړ نه درلودلو او نن ورځ دوی ډېرې لاسته راوړنې په ژوند کې لري، دوی دغه خطرونه چې منلي وو، هغه کاروبارونه چې دوی شروع کړي وو، هغه ریسکونه چې دوی ترسره کړي وو، دوی په حقیقت کې په ناخبر ضمیر کې په دې باور کړی وو که چیرته ولویږي، که چیرته هر څه د لاسه ورکړي، سقوط وکړي، له منځه لاړ شي، پانګه له لاسه ورکړي، بیا هم داسې یو څوک شته چې د دوی لاس ونیسي. نو یو کس هغه وخت کولی شي چې خطر ومني، ریسک وکړي چې د دوی مالی امنیت خوندي وي، دوی حداقل دومره ځای ولري چې بې ګټه خوب په هغه کې وکړي. که چیرته د یوه چا لومړنۍ موخه د خپلې خېټې مړول وي، هغه به څرنګه مطالعه وکړي چې خپله پوهه لوړه کړي، هغه به څرنګه کتابونه ولیکي، هغه به څرنګه نوښتونه وکړي، هغه به څرنګه اختراعات وکړي. یعنې لوږه، فقر لومړني هغه عوامل دي چې زموږ څخه هر څه اخلي.